عبدالله ولې مایوسه شو؟ اشرف غني دا ځل عبدالله سره داسې سیاست وکړ چې عبدالله څه نړیوال هم ورته حیران شول. غني دا ځل سترګې سرې دي، حتی امریکا سره یې داسې کارونه وکړل چې امریکا اوس نه پوهیږي غني نه څنګه قصد واخلي. عبدالله اوسه پورې غلی ناست و او بالاخره یې زړه تنګ شو او داسې فیصله یې وکړله. دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. عبدالله د ټیم ویان فریدون خوځون د اشرف غني له ټیم سره خبرې بې پایلې بللې دي او د بحران د نه حل کېدو په صورت کې د عامه شموله حکومت د کابینې د اعلان ګواښ کړی ده. عبدالله فیصله وکړه چې نور هیڅ چاته نه ګورم او خپل حکومت اعلانوم. عبدالله دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تېرو ورځو کې غني ډېرې تیزې مقرریانې شروع کړې وې. هغه و چې عبدالله او جهادیانو حامد کرزی او سیاف سخ وارخطا کړ. په غني غږ وکړ چې مقرریانې بندې کړه. غني ورته ویلې چې سمه ده، خو غني نن دا خبرې بیرته ماتې کړې او فضلي په نوي بس مقرر کړو. بس همدا و چې عبدالله او ټیم یې مایوسه شو. فریدون خوځون دغه څرګندونې له تلویزیون سره د خبرو په مهال کړي دي. ویلي چې له اشرف غني سره تر دې دمه خبرې بې پایلې دي. که چیرې په ټاکل شوي مهلت کې خبرې پایلې ورنه کړي، هغه کارونه چې موږ فکر ورباندې کړی عملي کوو. په ورته وخت کې د ارګ مرستیال ویان دواخان میناپال بیا وایي دوی د معقولو غوښتنو اوریدلو ته تیار دي او باور یې دا دی چې اختلافات د مذاکراتو له لارې حل کېدای شي. د اشرف غني او عبدالله اختلافات چې له ټاکنو را په دې خوا روان دي، تر دې دمه د منځګړو له پرله پسې هڅو سره بې برخې شول او له امله د اشرف غني نوې ګمارنې هم درېدلې وې. 4 ورځې وړاندې د عبدالله او غني ترمنځ د جوړجاړۍ هڅې کوونکو له عبدالله هیله وکړه څو د بحران د حل لپاره ټاکل شوی وخت وغځوي او له اشرف غني غوښتل څو د کابینې نوې ګمارنې ودروي. دواړو د منځګړو غوښتنې ومنلې. عبدالله د مذاکراتو د حل لپاره وخت وغځاوه او اشرف غني د 5 ورځو لپاره ګمارنې ودرولې چې سبا د مهلت پای ته رسیږي. په ورته وخت کې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا په پرلهپسې ډول د عامه شموله حکومت د جوړولو غږ کوي او ګواښ کوي که سیاسي اختلافات پای ته ونه رسیږي، مرستې به نورې هم کمې کړي او ټول ځواکونه به وباسي. درنو لیدونکو نظرونه مو راسره د عبدالله په دغه کار تړاو باندې شریک کړئ او غني په باره کې هم راسره خپل نظر په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.